او دا په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ د یادې کوي په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ دا وه چې کله عایشې رضی الله عنها د خپلې کوټې د کړکۍ نه کپړه اوچته کړه وی راشئ ستاسو د پیغمبر نه ساه وتې دی راشئ هغه کې حرکت نشته نو هغه انصار د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره ملګري افلا ترضون یا معشر الانصار ای د انصارو ټولګې تاسو په دې نه راځي ان يذهب الناس بالشاة والبعير چې خلک به د ځان سره اوښان او ګړي بوځي وترجعون برسول الله في رحالكم او تاسو به د ځان سره پیغمبر واپس خپلو کورونو ته بوځئ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په الله مې دي قسم که هجرت نه وی نو زمم د انصارو یو کس وی ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار که چرته ټول دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمم د انصارو په لار تللی وی اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار یا الله وی رحم وکړه په انصارو باندې یا الله رحم وکړه د انصارو په بچو باندې او یا الله رحم وکړه د انصارو د بچو په بچو باندې د ښایسته دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره وغوښته روایت کې راځي په صحیح بخاري کې دا روایت دی فبكى الانصار رضي الله عنهم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا دا ګیري په دې اوښکو کې لمدې شوې او دی وی رضینا برسول الله قسما وحظا موږ په دې راضي یو چې پیغمبر زموږ په قسمت کې دی زموږ اوښان نه دي په کار زموږ سره زر نه دي په کار زموږ سپین زر نه دي په کار زموږ دغه پیغمبر په کار دی چې ځان سره کورونو ته بوځو دلته دا خبره یاده کوي چې انصارو په دې زړه کې چې دا خبره راغلې ده هغه هم دا وه دوی یېرېدلي وو چې دا پیغمبر خو راغی مکه یې فتح کړه او زموږ نه دلته پاتې شو د خپل قوم سره میلاو شو نو زموږ مدینه به موږ ته خالي پاتې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نه زه به تاسو سره واپس ځمه مدینې ته واپس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته تللی دی او هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او مدینه کې د هغه وخته پورې ژوند تېر کړی دی چې کله پسې ملک الموت راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې ساه واخیسته خو هغه انصار هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي پرېښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند د اخرني ساه پورې او د ساه وتو پورې د انصارو سره ملګری و د انصارو په علاقه کې اوسېدو د انصارو په ځمکه باندې اوسېدو هغه ځای کې ژوند تېر کړی دی چې هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو یوازې ملګري نه و غریب و چا وله ځای نه ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې وخت تېر کړی دی او د هغه اوازه پورې د انصارو سره ملګری و چې کله عایشه رضی الله عنها او دا په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ د یادې کوي په ژوند کې د ټولو نه سخته ورځ دا وه چې کله عایشې رضی الله عنها د خپلې کوټې د کړکۍ نه کپړه اوچته کړه وی راشئ ستاسو د پیغمبر نه ساه وتې دی راشئ هغه کې حرکت نشته نو هغه انصار د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره ملګري انصار په دې باندې راضي وو چې پیغمبر دې زموږ سره لاړ شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی د انصارو سره محبت دا د ایمان نښه ده او د انصارو سره دشمني او د انصارو سره بغض دا د منافقت نښه ده په دې طریقې سره انصار چې دی هغه راضي شو